بسم الله الرحمن الرحیم د لوی رب په نامه سلامونه او هرکلی نن به در سره په یوه موضوع باندې خبرې کوم. په دې موضوع باندې ما ډېر فکر کړی دی او کله کله یو قسم سوال راته پیدا شي، خاص کر چې په دې سوشل میډیا باندې افغانان ځوانان، خاص کر نوی نسل او د پښتونخوا ځوانان چې دا ګورم او هغوی لکه په څه رقم باندې لکه یو بل ته کنځلې کوي، دغه کوي او د خپل تاریخ نه خبر نه دي. نو زه غواړم چې موضوع به تاسو کتلي تر اوسه ولې افغاني میډیا یا رسنۍ او افغانان پښتونستان ته پاکستان وایي. خیر که پښتونخوا ځوانان یا نوی نسل چې د پاکستان د جوړېدو نه هلته روس سره لوی کیږي، هغې ته خو د پنجاب میډیا یا رسنۍ هغوی ته لکه دغه پښتنو ته ویلي دي چې تاسې پاکستانیان یاستئ، خو ولې د افغانستان پښتانه او خاص کر ټول افغانان خپله د پښتونخوا د پښتونستان پښتنو ته ولې ورته پاکستانیان وایي؟ دا یو ډېر لوی سوال دی. په دې کې زمونږ دغه رسنۍ چې دي دا هم ملامته دي او خاص کر دغه نصاب هم ملامته دی او بیا عام خلک هم ملامته دي. خو یو خو دا چل دی چې د افغانستان کې د زده کړو کچه ډېره کمه ده، نو په دې خاطر باندې هم اکثره خلک نه پوهېږي. انشاءالله تعالی په دې باندې به د خیر سره بیا یو پاور پوینټ پریزنټیشن جوړ کړو، بیا به هغه تاسو سره زه شریکه کړم چې په راتلونکي کې باید څه وکړو او لکه زما نظر څه دی په هغې به بیا بله ورځ خبرې کوم. خو نن یو عامې په دې باندې په دې موضوع به یو څه عامې خبرې نورې مو کړو. زه دلته تاسو ته یو دغه لکه د پښتونستان نقشه د هغې هغه خپله بیرغ چې همیشه ما دا خبره کړې ده چې باید دغه د پاکستان کومه دوی چې د جنډه وایي دا داسې دی چې لکه په دې کې دا نور قومونه محکوم دي، خاص کر پښتانه، بلوچ دا محکوم دي او پنجابي یو حاکم قوم دی چې په دې باندې کنه لکه زه هغه پښتنو ته وایم چې په پښتونخوا کې اوسېږي، نو دغه جنډه چې ده بیا دا د پاکستان دغه جنډه دا پښتنو ته خوند نه ورکوي، د افغانستان پښتنو ته صحیح د توهین خو یې په کار نه دی، خو دغه جنډه او دغه نوم چې دی د دغه نوم لاندې د ډېر افغانان وژل شوي دي. په افغانستان کې ډېر زیات تخریب دپاره کار شوی دی، نو دغه شان دپاره بیا دا چې دی دغه کوم دا نوم چې دی د پاکستان نه دا په افغانانو ښه لګېږي او نه دغه جنډه. نو زه دې په خاطر باندې تاسو سره زه دا خبرې م کوم. زه اول دغه یو څو شیان تاسو سره ښکاره کوم چې دې دا د پښتونستان نقشه ده، خو دې کې چې دا نقشه ده دا خو په لوی افغانستان سره یو ځای شوی دی، خو دې کې په دغه ځینې منطقو کې چې دي لکه وسپاس د افغانستان ځینې منطقې چې دي په دې کې باید لکه د کندوز، بغلان دغه منطقو کې د پښتنو اکثریت دی، خو دې نقشه کې نه ښکاره شوی، خو زه بیا هم یو څه اندازه ورته کار شوی دی. تاسو دا نقشه وګورئ ملګرو، په دې کې دا بلوچستان چې دی دا بحر ته لاره لري او ډیر زیات تجارت اکثره د بحر د لارې کیږي. نو د بحر د لارې چې کیږي او دغه منطقې چې د پښتنو دي دا کومې غریزي منطقې چې دي دلته ډیر منرال یا موږ دیو ته مدنیات هم ته څوک وایي منرال نه قیمتي ډبرې چې دي قیمتي ډبرې سره دا په دغه منطقو کې دي. دا د دې منطقو نه دغه سره چې دي دا پنجاب آرمي وباسي او پنجابي آرمي ور باندې قوي کوي چې پښتانه هم داسې غلام وساتي. هلته خو د پښتونستان پښتانه خو غلام ساتلي دي، په افغانستان کې دومره مداخله کړې ده او دغه افغانستان دغه اوسنی دولت یا افغاني دولتونه هم دومره په د خپل منځو جنګونو کې دومره کمزوري شوي دي چې لکه نشي کولی چې دغه د پښتونستان دغه خاوره چې ده دا په زوره د افغانستان سره بیرته یو ځای کړي. او تر څو پورې ځکه اوس که د افغانستان خپلې اړیکې هم د پاکستان سره خرابوي، نو بیرته یو بل مشکل افغانانو ته بل هم دی. خو دا خو مخکې ښه هغه اشرف غني یو څه کار کړی و چې بیا د ایران د لارې هغه چاربهار چې ورته وایي د هغې بندر د لارې به بیا دغه راتله ده څنګه ځان نقشه زه بېرته کوم، نو دا دغه به چې بیا لکه تجارت به د هغې د لارې هم کېدو. نور که نه نو خپله افغانستان چې دی د بحر د لارې سره نه لري، نو که چېرته لوی پښتونستان جوړ شي او د افغانستان سره یو ځای شي،
نو موږ به بهر ته لاره شو پیدا کولی. دا د بلوچستان دغه منطقې چې دي دا که تاسو کتلی شئ د ګوادر چې دی ګوادر بندر چې ورته وایي چې چینایانو جوړ کړو هغه هم دلته په دې دغه کې جوړ شوی بلوچستان کې جوړ شوی دی. نو دغې د لارې به موږ په اسانۍ باندې کولی شو چې بهر ته لاره پیدا کړو. خو د هغې نه مخکې باید څه وشي چې موږ لکه خپله خاوره بېرته لاسته راوړو. لکه مخکې ما په دې خبره وکړه چې لکه دا چې دی دا د پښتونستان خپل بیرغ دی. د پښتنو د پکار دي چې د کوزي پښتونخوا ملګرو ته پښتانه یا د پښتونستان پښتانه ورته وایي نه ورته پاکستانیان. که چېرته موږ هغوی ته پاکستانیان ویو هغه بیا د هغې د پنجاب نصاب یې ورته وایي نو بیا که موږ بېرته پاکستان یادو یا خپل هغه سیاسي تبصرې پرې کوو او د هغې لکه هغې ته یو شیطاني هېواد ویو نو بیا په هغې کې دغه پښتانه چې دي دا هم بیا خفه کېږي ځکه چې یو خو ته که ته خپله هغې بیا د هغې میډیا ته ورته وایي موږ هم چې ورته وایو بیا د بیا پاکستان په اړه کې موږ خبرې کوو یا د هغې په اړوند خبرې کوو چې په افغانستان کې مداخله کوي او دغه د 4 لسیزو نه د 40 کالو نه ډېر وخت وشو چې په افغانستان کې دا مداخله کوي او د افغانستان دغه کوم د ویرانۍ یا د ویجاړولو یا دغه د وینو تویېدلو او د شهیدانو دا څه دغه چې ده شاته چې کوم دغه دي دا ټول په دې کې پنجاب اخته دی. ځکه هلته واکمن قوم هم دغه پنجاب دی. پښتون نه هېڅ ګیله په کار نه ده ځکه چې هغه دلته نه واک لري نه پالیسي جوړولی شي هېڅ هم نشي کولی. صرف کوم یو چې یم هغه هم به هغه دې په خاطر باندې د پنجاب د خوشحالولو په خاطر به هغه کار کوي چې کوم یو ته پنجاب وایي ځکه چې دغه خپلې چوکۍ او وظیفې نه لري نه کي. زه تاسو ته دلته دا یو بل دغه وایم ځکه چې کله پښتونستان جوړېدو نو هلته یو پرېکړه لیک شوی و د هغې نه وروسته د پښتونستان په نوم باندې. زه تاسو ته دا وایم زه دلته دا دغه راولم هلته که تاسو ته مشکل و خو زه به هم درته ویم دغه څه داسې دی وایي پښتنو د خپل آزاد حکومت فیصله وکړه. پښتانه نه هندوستان غواړي نه پاکستان. د صوبې د جرګې د اسمبلۍ د ممبرانو د خدایي خدمتګارانو افسرانو او د زلمي پښتون د جرګې یو شریک اجلاس په 21 د جون 1940 په مقام د بنو کې د خان امیر محمد خان د صدارت لاندې وشو. دې اجلاس په اتفاق سره فیصله وکړه چې په دې ملک کې د ټولو پښتنو یو آزاد حکومت جوړ شي چې د هغې د عین بنیاد به اسلامي اصولو جمهوریت مساوات او ولسي انصاف باندې ایښودی شي. د اجلاس هر پښتون ته اپیل کوي چې د دې اعلی مقصد د حاصلولو لپاره په یو مرکز باندې راغونډ شي او د پښتون د بل چا اقتدار ته سر ټیټ نه کړي او بې د پښتون نه د بل چا اقتدار ته سر ټیټ نه کړي. دا دغه چې دی ما سره دا کومه په لیکنه باندې چې و دا دغه له شانته داسې دغه غوندې و د لوستلو کې لږه ستونزه پکې وه خو زه خیر نو دوی خو هغه فیصله وکړه خو دا چې هغه وخت انګریزان هم او بیا هماغه ارمي چې د انګریزانو سره وه هماغه بیا پنجاب ته په دغه کې ورسېدل وراثت کې او د هغې د لارې هغې کې به زه د DFC ما یو ورځ په دې باندې مخکې ویډیو هم جوړه کړې وه چې په 1908 کې جوړه شوې وه که په 1800 کې څو کې جوړه شوې وه خو زما نه اوس هغه سي تاریخ هېر دی ځکه زه به دوباره بېرته هغه وګورم چې هغه جوړه شوه نو هغه هم دغه د انګریزانو د اقتدار د ساتنې په خاطر جوړه شوې وه. دا DFC هم بیا دغه ته پاتې شوه پنجاب ته همدغه DFC د لارې په ډېرو پښتنو باندې ظلمونه هم شوي دي. نو په کار دا ده چې داسې یو پښتانه دغه کوم سیاستوال چې دي یا پوهان چې دي په دې باندې سوچ باید وکړي چې موږ څنګه کولی شو چې دغه د پښتنو منطقې او د بلوچستان دا منطقې بېرته د افغانستان سره یو ځای کړو. ځکه که دغه 4 لسیزې یا د 40 کالو نه ډېر وخت وشو چې افغانان په خپل مینو کې په جنګ باندې اخته دي. که چېرته همدغه انرژي او همدغه شهادتونه موږ د خپلې خاورې د ازادولو په خاطر کړی وی نو اوس به خپله خاوره نیولې وي او اوس به په افغانستان کې امن وي په پښتونستان کې به هم وي او زموږ خپله ژبه به په خپله خاوره باندې واکمنه ژبه وي. 40 کاله دغه جګړو موږ ته هېڅ څه په ګټه را نه وړل او نه موږ پکې څه ګټې وکړې بس ټول خپله افغانان یو بل سره ووژل پکې ډېر شهیدان شول. سید پردین دلته راغله خو زموږ د بې اتفاقۍ له وجې راغله ځکه یو ګوند به جوړ شو هغه به د پردیو په زور باندې په قدرت باندې ورسېدو بیا به هغې و چې دی مالته په زور بیا په نورو غوښتل چې حکومت وکړي خپلې فیصلې په ټول نورو افغانانو باندې په زور باندې ومني هغه به ورسره هغې نه منلې او ځکه په هغې کې به ځینې داسې
شیان مو چې هغه به د منلو وړ نه او دوی به بیا خپل د زور نه کار اخیستو نو هغه به بیا هغه ولس به پسې راپاڅېد همدغه جګړو ته به دوام ورکوو او دا سلسله را تر اوسه پورې روانه ده الله دې وکړي چې نور په افغانستان کې امن راشي خو د دې دپاره اوس خو لکه داسې یو څه سیستم نشته دی خو باید دومره وکړو چې خپل افغانان او دې خواته د کوزي پښتونخوا پښتانه په دې باندې پوه کړو چې دوی پښتانه دي او د پښتونستان دي او موږ خپل افغانان باید دوی د پښتونستان پښتانه ویو او دوی په دې باندې کوشش وکړو چې په دوی پوه کړو خپل موږ افغانان اول باید په دې باندې یو بل پوه کړو ځکه چې ډیر افغانان چې دي چې کله په دې رسنیو کې د هغوی د خبرې ورم د پښتونستان خلکو ته دغه وایي پاکستانیان ورته وایي او بیا ته وایي چې پاکستانیان زموږ ورونه دي وګوره داسې وایي چې پښتانه زموږ ورونه دي مسلمانان دي موږ سره مشترکه جغرافیه لري او موږ یو اوږد تاریخ مشترک په ګډ تاریخ لرو خپل ورونه یې سو اول انګریزانو په زور باندې د یو بل نه جدا کړي سو او اوس دغه سلسله تر پنجاب پورې پاتې ده باید په دې خبره باندې ډېر ټینګار وکړو او په دې باندې باید هغوی پوه کړو چې زموږ سره دښمني چې ده پنجاب هم دې په خاطر کوي چې موږ دغه د پښتونستان پښتانه خپل ګڼو او تر مرګري پورې د افغانستان برخه ګڼو نو دلته کته چې ته هر څومره د پاکستان سره اوسېږي د پښتونخوا پښتون ته زه دا وایم چې همیشه په تا باندې به واکمن پنجابی ستا دغه کوم معدنیات چې دي یا نیچرل ریسورس چې ورته وایي چې په دې کې ځنګلونه هم راځي او نور ډېر زیات لکه اوبه هم پکې راځي ځکه دا هم د دې ځای نه ځي ځکه د نیچرل ریسورسز کې راځي او معدنیات چې دي هغه منرلز دي نو دا ټول د دې ځای نه ځي په دې باندې دغه د پنجاب هغه فوج چې کوم فوج چې دی یا پنجابي کوم ارمي چې دغه نور هم قوتمنده کېږي او څومره چې هغه قوي کېږي هغومره به ته په غلامۍ کې راځي او ستا په طریقه به دغه خاورې نه به په افغانستان کې هم دوی کوشش کوي چې هلته هم خپل هغه سرسخ د افغانستان په ګوندونو باندې واچوي او دغې لارې هم کار وکړي نو په کار دا ده چې په ګډه دې ته کار وشي خاص کر اوس خو پخوا خو به داسې وو چې حکومتي رسنیو هم سم کار نه کوي د افغانستان او نور هم داسې کوم سمې رسنۍ نه وي چې دې دپاره صحیح کار کړی وي چې د پښتانۍ سره د یووالي ته راوختلی وي زه په دې پوهېږم ځکه د لکه اوس موږ دا یو فیسبوک یا د دې مختلف یوټیوب او د ټویټر د لارې راځو داسې د پنجابیانو ډېر زیات جوړ کړي ما پښتانۍ کښېنولي دي بیا د همداسې پښتانه چې د لر او بر یووالی غواړي لوی افغانستان غواړي دې ته په کنځل باندې ورته دغه کوي چې دوی هغوی کنځلې وکړي نو داسې خو ډېر دي هغوی هم کېنولي دي خو موږ هم باید خپل کوشش وکړو که نوري سم زموږ اوس فلحال خو په دې کې څه نشو کولی چې یا په زور باندې خپله خاوره بېرته واخلو یا دغه وکړو دا خو شو کولی چې د پوهاوي د لارې خپل افغانان هم په دې پوه کړو او د کوزي پښتونخوا ملګري هم په دې پوه کړو چې په دغه شانته جداوالي کې زمونږ تاوان دی همیشه به موږ همداسې بیا غلامان پاتې کېږو او که چېرته موږ یووالی راغی دلته به موږ یو قوت شو او لکه اوس د پنجاب په مقابل کې د ایران په مقابل کې دغسې شانته د نورو قومونه چې هلته حکومتونه لري دي په مقابل کې به پښتون یو غښتلی قوم شي او یو قوي هیواد به ولري او پیاوړی اقتصاد به ځان ته جوړ کړي او که داسې یو نو په دغه منطقه کې به همدغه خراب اقتصاد هم د پښتنو یو بل به هم سره وجني او همدغه شان به په غلامۍ کې اخته وي نورې ژبه به هم واکمني او هېڅ د پرمختګ هغه لارې به ټولې بند دي ته اوس ایران ته وګوره او بیا افغانستان ته وګوره او د پښتونستان پښتنو ته وګوره ډېر فرق دی پکې او بیا د یو اقتصادونو ته وګوره اوس ته هر پښتون چې دی که د پښتونخوا دی که د افغانستان دی ځینې نور هېوادونو ته هلته مزدوريګانې کوي هغه دا چې دغه کوم مدنیات چې په فاټا او په دغه منطقو کې دي دا راځي پنجابیان د چین سره د دوی قراردادونه کوي او دغه ځای نه بیا پښتانه په ټارګټ کیلینګونه باندې ونیسي کوم منطقه کې چې پښتانه بیا آباد او دغه ځای کې د مدنیات یې هغه دغه ځای نه پاڅوي او دوی بس هغه قراردادونه راسن کوي ټوله ګټه اسلام آباد ته ځي او اسلام آباد پنجاب کې جوړیږي خو دا د پښتنو په سر کې هغه سوچ لا نه دی راغلی چې ولې زموږ دغه شی نه دا دیو چې دا کومې زموږ طبي سرچینې چې دي دا رانه دغه ډېره پنجابیان رانه په ډېر په اسانه طریقه باندې وړي بجلي لکه یا برق پښتونخوا کې جوړیږي او هغه بټن چې ده چې کنټرولېږي هغه په پنجاب کې ده داسې ډېر شیان دي په دې باندې زه د هغه ځینې پوهانو ډېرې خبرې کړي زه یې پرې نه کوم خو موږ ته چې هغه څه په کار دي هغه دا دي چې نور د دې نه بعد کوشش دا وکړو هغه ځوانان خاص کر چې د سوشل میډیا د لارې راځي ټیک ټاک دي دا ټول دي زه هغه ځوانانو ته د افغانستان چې خاص کر دي دغه پښتنو ته نور تاسې د پاکستانیان مو یوئ دي ته د کوزي پښتونخوا پښتانه ویوئ
او دغه د پاکستان جنډه چې دا په دې باندې پوي کوي چې دا د پښتنو د محکومیت جنډه ده. په دې کې تاسو یو محکوم قوم یې دې باندې تاسو ویاړ او فخر کول تاسو ته پکار نه دي دا، بلکې دا د سرټیټیز دی چې د پنجاب دغه جنډه چې راغلي ده د پښتنو په منطقو باندې دوی درولې ده او د هغوی د بالادستۍ د هغوی د حاکمیت دا یو قسم نښان دی. نو مونږ هم دا کولی شو دې دپاره به کار کوو انشاءالله تعالی، ځکه اوس یو څه د پرونو کابل پرون بیا په دغه کې پرلت دی په باجوړ کې او ډېر لکه پښتانه هلته بیا دوه کسان پکې شهیدان شوي دي. همدغه شان بیا په هدفي وجونو کې دوی وژل کېږي که دوی یو نه شي. صحیح ده، په دې باندې موږ پوهېږو چې افغانستان هم داسې یو پیاوړي اردو نه لري اوس په دې وخت کې، نه داسې اقتصاد لري چې د زور د لارې کار واخلي. خو هغه کوم ځینې وختونه چې داسې وو چې باید پښتونخوا اغوستل شوی وی، هغه د پاکستان د جوړېدو نه وروسته هغه پښتنو هغه وخت چې کوم دولتونه یا حکومتونه هغوی هغه کار ونه کړو. نو دا خپله ډېره لویه تېروتنه وه چې تر اوسه پورې افغانان قرباني ورکوي. نو ځکه زه دا شی ځکه دا په دې باندې به زه کېدی چې ورځ بیا هم خبرې وکړم بیا به هم په کوم، ځکه چې دغه دی دا مشکل شته دی خاص کر زمونږ د افغانستان پښتنو کې اوسه پورې هغوی ته دغه وایي دا کله باید د پاکستانیان زمونږ ورونه دي. وروره پاکستان ستا ورور نه دی، هلته پنجاب دی او پنجاب چې دی داسې پالیسي جوړوي چې تا وژني، نو ته چې ستا دښمن ستا هېڅکله ستا ورور کېدلی نه شي. ستا ورور دغلته پښتون دی صحیح ده، هغه هم استعمالیږي، پنجابی استعمالوي، خو بیا ستا ورور دی، ستا د ژبې ستا تاریخ ستا هر څه ورسره شریک دي. که موږ چېرته لوی افغانستان الله جوړ کړو نو بیا صحیح ده ګاونډیتوب خو زموږ بیا هم د پنجاب سره وي، نو په هغه وخت کې بیا کولی سړی ورسره ښې اړیکې جوړې کړي. دا به یو مسلمان ورور ته ویلی شي. خو اوس چې ته په داسې حالاتو کې نو هغه به تا کې همیشه ګوتې وایي، همیشه به در سره دښمني کوي او همیشه به ستا د پرمختګ کومې لارې چې دي د هغې په ضرر باندې خپل کار کوي، هغه شان به پالیسي جوړوي چې موږ پرمختګ ونه کړو. نو خو موږ داسې بیا زموږ داسې یوه قوي ستراتیژي بیا نه لرو چې د هغې هغه کومه پالیسي چې جوړوي چې هغه ولې بیا د ختمه کړو. ځکه دغه زه همیشه وایم دا 40 کاله یا د 4 لسیزونه زیات وخت وشو چې دغه مشکل روان دی. نو دغه مشکلات شته دی. زه به یو څو څرګندونې ستاسې ووایم، نو بیا به در سره د خدای پاماني وکړم یا د الله پاماني به در سره وکړم. زه به ستاسې کمنټونه دلته راښکاره کړم. ګل وزیر ورور مې دی، ګل وزیر ورور بس الله دې خوشحاله لره، نړۍ مننه وره، بس الله دې تام خوشحاله لري. د افغان ورور دی خو د دې دغه نه ښکاره کېږي ځکه دې څه لیکلي نه دي، ځکه دغه ورسره نه ښکاري. دلته یو بل هم دی ځکه هغې کې هم څه نشته، نو چې هغه کومنټ کې څه نه ښکاري هغه بیا زه نشم ښکاره کولی هلته. ګوره دا اوس دا ګوره دا پاکستان جیو پاکستان وره تا ګوره دا ستا یو منافقت دی. تا هېڅکله پښتونستان ته جیو پښتونستان ونه ویلې، نه دې ځان ته کله پښتون ویلې، بس دغه پاکستانی ځان ته وي او پاکستانی یو قوم نه دی، دا د پنجاب بل نوم دی او د هغې د بالادستۍ او د هغې د حاکمیت نښې دي. خو کله به ستا سر کې هغه صحیح سوچ راغی بیا به په دې باندې ته پوه شي. ته اوس په دې شیانو باندې لا پوره پوه نه یې، بس هماغه نصاب چې مشرط علوم درته څه ښودلي دي یا مطالعه پاکستان کې دې څه لوستلي دي هغه دې په مغزو کې ناست دي، هغه ته بېرته نه وځي. او دغه د میډیا د لارې چې دې څه اورېدلي دي او دغه د ډرامو د لارې چې دې څه اورېدلي د پنجاب هماغه ستا په مغزو کې ناست دي، هغه نه بدلېږي. هغې ستا نه کټر پاکستانیان د پنجابی درنه جوړ کړی، پښتونولي د احساس پښتونولي په خپله ژبه هېڅ نه اخیستلي. ابراهیم خان وره نړۍ مننه، بس زموږ د خوا نه سلامونه ومنه، ژوندی اوسې. عجب خان ورو بس نومره لیکلي سمه ده، بس مننه یاره ځکه دغه دی. ابراهیم خان ورو ته بل کومنټ لیکلی، خو دا که زه اوس بېرته پسې موبایل دغه کوم نو دا ډېر واړه ښکاري، لرې نه ماته دي او زه صحیح پوره نه یم، خو زه بیا وروسته په پرده باندې ما ته راوستل نو بیا کولی شي نور ورونې خپله بیا ولولي، ځکه زه اوس لږ لرې ناست یم، که نږدې شم بیا یوازې سر مې ښکاره کېږي، نو دې په خاطر باندې لږ لرې یو نیم ښکاري، ځینې راته بیا نه ښکاري. نو بس ځکه دا مې داسې ښکاره کړله ابراهیم وروره، نو بس بیا هر څوک کولی شي چاته یې ولولي. ګل وزیر ورور هم یو بل کومنټ را لېږلی دی. دا ډېر ښه سوال دی، دا خو همیشه موږ هم کوو. زه خو انشاءالله تعالی ځکه دغه ټي ټي پي چې ورته وایي دا تحریک طالبان، دوی ته پاکستان وایي خو موږ ته د پښتونخوا وایو. که چېرته هغه دوی پاکستان ته حواله نه کړي او د هغې د لارې هم خو که هغوی هم چې د هغې کې هم ځینې داسې دي، ځینې داسې ګروپونه دي چې هغه
د آیس آی د لپاره کار کوي د پیسو په مقابل کې دغه ټي ټي پی چې د دوی وایي چې د دوی واقعا پښتانه شي او اوس وایي چې موږ دغه د پښتونخوا په د پاټا سیمې آزادول غواړو د دغه نه د پاکستان نو که دغه کار دوی وکړي او دوی سره به دوی ودرېږي نو دا یو ښه کار دی خو که وشي ځکه ډېر مشکل دی نو طالبان ته هم دا پکار ده چې لوی جهاد دغه د پنجاب سره یو دفعه باید سره وشي ځکه چې که هر څومره تاسو وسه وکړئ دی به همیشه تاسو دوکه کوي او په دې هم زه پوهېږم چې د ستاسو په پرځولو کې به دوی چې هر قوت راتو د طالبانو په پرځولو کې د افغانستان بیا به د هغې سره ودرېږي که بیا امریکا راغله او دوی لږ ډالر ورکړه بیا نه اسلامي شته په پنجاب پی آرمي کې هېڅ شی هم پکې نشته بیا به هم دغه لارې به هم ورکوي دلته به لاډې هم ورکوي او بیا به هم دغه طالبان ختموي نو دې ته پکار دا دی چې هېڅکله تاسې د افغانستان طالبانو ته یا د اوسني حکومت ته زموږ مشوره دا ده چې هېڅ وخت کې به د پنجاب په مشورو باندې مخکې مه ځئ که تاسې په هغې باندې ځئ هغې کې تاسو ډېر چالونه دي ځکه هماغه مشورې تاسو درکوي چې امریکا غواړي او بیا د هغې کې بیا خپله د پنجاب هم ورسره ګټي نو که غواړئ چې واقعا دغلته افغانستان پرمختګ وکړي او په صحیح سمه لار روان شي نو د پنجاب په مشورو باندې به مخکې نه ځئ او که لاړئ لکه څنګه چې تېر ځل بیا امریکایان راوستل او همدغه د پاکستان د اډو د لارې په تاسو باندې بمبار کېدو او بیا بیا لوڅولی او بیا د ډالر په مقابل کې امریکا ته حواله کولی دغه وخت در باندې بیا هم راولي دا بیا یاد وساتئ او که چېرته د هغې په مشورو ونه تلئ بلکې د پاکستان ضد پالیسي هم جوړوله او دغه ټي ټي پي د لارې هم کار واغستو او هغه هم تر ملګرۍ پورې پرې ورخوشې کړه نو انشاءالله تعالی بیا کېدلی شي دا ځل بیا تاسې کامیابه شئ او که د هغې په مشورو وتلئ او هغې چې د څه لاره درښیي او هغه شانتې روان یاستئ نو بس هغه بیا ډېر ژر به هم دغه وطن نه ختم کړي بیا خو داسې چلی چې دغه ګټه خو اوس یوازې ستاسو خو بیا به پکې بیا پښتنو ته هم ډېر ضرر ورسېږي ځکه همیشه هم داسې کار شوی دی اوس خو ګټه یوازې طالب ته ځي په دغه حکومت کې مګر بیا په شکست کې بیا تاوان یې پښتنو ته هم رسېږي نو ځکه خاص کر په افغانستان کې زه لا دغه د پښتونخوا طالبان لا نه یادم ښه دا بل هدایت الله خان ورور یو شی سلام یې راستولی دی نړۍ مننه وروره شباب پوستي ورور یو اوږد کومنټ لیکلی دی خو زه خیر هغه به انشاءالله تعالی بیا دغه شي د بل ورور لر او بر یو افغان ویلی نړۍ من نصیر خان تنها وروره زه دا بل هم دغه کوم خدای خو دغلی څوک چې په خیرینو سترګو دې وطن ته وګوري نه 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 دلته بیا منافقت کړی دی هغې په وخت کې خیبر دره یادولی وه چې موږ د خیبر درې پښتانه یو نه د پنجاب پښتانه یو نه د پنجاب ساتونکي یو نه د پنجاب د په اف سی کې د پنجاب د بالادستۍ دپاره کار کوو هغه داسې نه دغه اف سی چې وه د انګریزانو جوړه کړې وه د هغې د بالادستۍ دپاره بیا په دغه پښتنو باندې د هغې حکومت ساتو د حکومت دی ولا ساتو د انګریزانو بیا وروسته دغه اف سی چې د پنجاب ته حواله شو اوس د پنجاب دپاره کار کوي ته یې څوک ته هېڅ هم نه ته واک لرې که په قومي اسمبلي کې مې 342 سیټونه دي زه همیشه دا خبره کوم چې په هغې کې دا ستاسو 93 صوبې راټولې شي د پنجاب یوازې د پنجاب سیټونو ته نه رسېږي که یوازې پنجاب کې څوک وګټي که ته هر څومره وسه وکړې ته بیا هم حکومت نشي جوړولی همداسې په فوج کې هم ستا په فوج کې مشران چې دي هغه 80 سلنه ټول پنجابیان دي دا ما ته خپله یو پروګرام په دې باندې ښکاره کړو چې نجم سیټي هم خپله دا خبره کړې زه خو همیشه کوم بیا هغې هم یو ورځ دا ویلې چې پنجاب هغې ویله ځکه دا تحریک لبیک چې دی وایي دا ولې دې مخه څوک نشي نیولی هغه ځکه نشي ویلی چې هغه د پنجاب نه دی وایي پنجابی د پنجابي مقابل کې نه ودرېږي که فوجي کار څوک وي ځکه چې هغه خپله پنجابی دی وایي که چېرته دا پښتون وي یا سیندی وي یا بلوچ وي نو بیا ډېر اسانه وه چې دوی پې بمباري هم کړی وي یو دفعې ودرېږي چې ټول کلي خالي کړي چې موږ دا کلي بمباري کوو او دغه ځای نه ولو بیا مو هغه کار یې ورسره شو کولی ډېر اپریشنونه به ورته ډېر اسان دی مګر دا چې خپله تحریک لبیک چې دي دا خپله پنجاب دي او په مسلک کې ورسره یو دي چې ځکه هغه دغه مسلک دی دا بریلوین دي یو مسلک هم دی د ټول پنجاب نو په مسلک کې هم یو دي ژبې هم یو ده قوم هم یو دی یو کلتور دی نو وایي دغه چې دی د لپاره بیا ډېره مشکله ده چې د دې په مقابل کې ودرېږي او بس بلوچان او پښتانه خو نه دي وایي چې ښې وډزئ نو زه به ته دا خبره د ما دې په خاطر کوله دغه زه
ته چې هر څومره زه وایم سید که پاکستان هر څومره قوي شي خو ته خو بیا یو لکه اوس وګوره یو غلام چې غلام هغه به د خان یا د خپل اخا دپاره به لرې چغې ووایي چې زنده باد زنده باد مګر غلام همیشه غلام نو ته هلته د یو مزدور حیثیت لرې که پاکستان هر څومره قوي شي ته به هماغومره نور هم غلام کېږي ته به هغومره نور هم ضعیفه کېږي که پاکستان ضعیفه شو ته به قوي کېږي ته به قدرت ته ورسېږي ته به خپل یو آزاد هېواد ولرې په هر هېواد کې به یا ملک کې به خپل سفیران ولري هر څه به دې خپلي مګر څومره چې اوس پاکستان قوي کېږي پنجاب قوي کېږي ته هماغومره غلام کېږي او د خپل خان د بادار دپاره چغې زنده باد چغې خو هر غریب وایي هر خوار یې وایي نو دا ستا کار دی ته د زنده باد چغې چې وایې که هر څه کې هغه ستا کار دی په هغې کې ته موږ څه نشو ویلی قادې ورور څه لیکلي چې په ګل نه پسرلی کېږي دا خبره خو به صحیح ده په یو ګل خو هېڅ هم نه کېږي صحیح خبره ده خدا شهباز خان شاهین ور لیکلي چې د مشال ټکر په اړه ستاسو څه وینا ده آیا هغه به لوی افغانستان جوړ کړي او که یا وروه د څه دی چې د لوی افغانستان جوړول په دې وخت کې زه په دې ښه پوهېږم چې په زور نه کېږي ځکه لکه موږ هغه وسایل نه لرو کوم یو چې پنجاب لري موږ هغه وسایل نه لرو کوم چې پنجابي قوم لري موږ هغه نه لرو هغه جدید ترینه اسلحه چې اوس کوم وخت کې دی وخت کې پنجاب لري نو مشکلات شته دی ډېر دي دغه ټکر صاحب چې کومه خبره کوي خو ښه دی بیا هم لکه یو ګام پورته کول پکار دي که نور هېڅ هم موږ ونه کړو او دغه کار شو کولی چې دغه خپله اول خو افغانان په دې پوه کړو چې تاسې د پښتونخوا پښتنو ته پښتانه ویوئ خپل لونه ورته ویوئ او دغه خاوره چې دا د پښتنو خاوره ده دا پنجاب دوی ته په ډالۍ کینده ورکړي دا په دې خاوره پراته دي باید خپل اجنډه ولري خپل بیرغ ولري او تاسې دوی ته خپل لونه ویوئ مګر پنجاب چې دی هغه د پاکستان دویم نوم پنجاب دی یا پنجاب دویم نوم پاکستان دی هغه چې دی هغه همیشه به داسې پالیسي جوړوي چې پښتون غلام وساتي او په افغانستان کې مداخلې وکړي او دغه د جګړو ته د همیشه د اور لمنو ته ووایي او دغه د جګړې همیشه په افغانستان کې باید دوام ولري چې افغانستان همیشه کمزوري او بل ته احتیاجي نو ټکر صاحب خدا ښه کار کړی ځکه هغه یو خدا کار دی چې هغه د پښتونخوا دی ځکه او هغه لوی افغانستان غواړي هغه پښتونخوا ته مقبوضه افغانستان وایي که نه چې دا یو غلام افغانستان دی یا د خاوره غلامه ده نو د هغې که نور هېڅ هم نه اوس باید موږ هم ورسره ودرېږو کار به ورته کوو لکه خو چې کله بیا وخت برابر شو دا به کېږي لکه که زموږ خپله زموږ په ژوند کې ونه شو په بل دغه کې به وشي زموږ په نور نسلونو کې به خپله لوی افغانستان جوړېږي انشاءالله تعالی او پښتانه به په خپله خاوره باندې واکمنان کېږي خپله ژبه به په خپله خاوره باندې واکمنوي دغه اردو ژبه چې د هندو ژبه ده نه مې وله اردو ورکړې دا به دغه ځای نه ورکېږي او انشاءالله تعالی او دا چې د خپله خاوره به په خپله خاوره به د پښتو ژبه حاکمه کېږي نو زه به د شهباز خان ورور دا یو بل دغه یم رالېږلی د شته چې پښتونستان او په لوی افغانستان کې څه فرق دی هېڅ فرق پکې نشته دی یا لوی پښتونستان یا لوی افغانستان خو مسله داسې ده ځکه اوس که چیرې لکه دې باندې بیا ډېر اوږد که زه داسې لنډې خبرې کوم بیا ځینې وخت دا به خلک بیا جدا کړي بیا به یو بل دغه به ترې جوړ کړي بیا که نه لکه بیا ما پسې به بیا دغه شي دې څه ویل خو لنډ بیا ته داسې وایم چې لکه که پښتونستان جوړ هم شي د خپله لوی افغانستان ته ډېره په اسانه باندې لاره برابرېږي که لومړی پښتونستان هم جوړېږي خپله لوی افغانستان جوړ شو نو د دې لکه دا مشکل نشته دی ځکه چې پښتانه سره بیا ډېر په اسانه باندې چې په سر یې بل څوک نه یو بادار ونه لري لکه پنجابی بادار ونه لري چې پښتانه خپله میندونو کې سره یو ځای کېدلو ته پرېږدي نو که چېرته پښتونستان آزاد شو بیا خو لکه هېڅ مشکل نشته خپله باندې دا سره یو ځای کېدلی شي مګر اوس چې دی غټ مشکل چې دی دلته بادار دی دلته یو پردی آرمي پرته ده د پنجاب هغه دا کار چې ده پرېږدي لکه پخوا به دغه دا منطقه زموږ د چا واخیستل انګرېزانو ځکه هلته به د هغې فوج پروت و هغې کې به ورسره پښتانه مو خو د پیسو ځکه چې هلته لکه غریبي ځکه اول خو دغه منطقه کې دومره غربت زیات شوی دی چې یو ځای کې غریبي ځکه هغه د کار روزګار دپاره خلک هر شي کې ځان غواړي چې لکه هغې ورته برتي وایي چې ځان پکې برتي کړي نو انګرېزانو هغې ونیول هغه اف سي کې بیا برتي کول هغه اف سي کې بیا چې برتي کول دا په انګرېزانو وخت کې دغه اف سي جوړه شوې نو بېرته به بیا د هغې د انګرېزانو دپاره بیا جګړه کوله د انګرېزانو د حاکمیت دپاره بیا جګړه کوله چې دغه منطقه همیشه د انګرېزانو غلام وي خو چې کله انګرېزان لاړ دغه اف سي دغه ته حواله شوله د پنجاب ته حواله شو
اوس هغه د پنجاب د حاکمیت لپاره دغه د جګړه کوي د پښتانه وځي په پښتنو باندې ورځي ځکه چې هغه ولته پیسې اخلي د پنجاب نه او پنجاب چې دغه ټولې دغه کمی طبي سرچینې چې دي په دې باندې واکمن دي دا وړي هغه خپل فوج په قوي کوي او څه پیسې به کې لکه د نوکر په شکل باندې دغه اف سي خلکو ته ورکوي مسله دغه ځای کې ده نو ان شاء الله تعالی د دې لپاره به کار کوو څنګه دی بل ورم سلی کوي تاسو مشران را دی وکړي چې د ها د چلے وای چې تاسو مشران الاته وګورئ چې د لایف مرزي د یورپ نه حاصل لګیای ټول افغانستان مو په جنگ اچولې دی او افغانستان موږ لا لایف نه راتو چې افغانستان ډیر د خانه په دغه جنگونو اخته شوی دی او دغه جنگونو ته دا وخت په وخت اخته شوی چې په وخت له داوود خان په افغانستان کې واکمنو او د پنجاب ځنې اقلیتونه لکه چې پاغي کې بتاجک او نور قانون او ځنې لکه داخل پښتانه هغه مر سره ځای شوی او ویل چې موږ په افغانستان کې اسلامي حکومت غواړو او د چا نه غواړو د چا په زور غواړو د پاکستان د آرمي فوج په ذریعہ باندې غواړو چې هغه فوج چې خپل چې دغه کفري فوج ځکه هغه کې اسلام پر نه سکه د خپل د پاکستان تحریک طالبان دا وایي چې دغه کفري نظام دی د کفري نظام کې چرڅو کار کوي هغه به مسلمانان نه دي نو هغه وخت کې دوی دې ته د کار شروع کړو ځکه دې ګور افغانستان الته د لوی پښتونستان لپاره چې پورته کړی و په وخت کې د نېشنلین او عوامي نېشنل پارټي چې وته وي او یا پښتونخوا ملي پارټي دوی مشران هم راغلي په افغانستان کې ځکه د پنجاب ډیر ظلمونه کړي او ډیر پښتانه مړ کړي په بابړو د وخت نه په دې باندې ظلمونه کول دوی چې کله تر راغله نو د لوی پښتونستان چې پورته شول چې هغه کله وشول نو به دیو د پاره د پنجابیانو څخه چلو کو دی کاونټر اٹیک شو ته هغه دا شی وکړو چې راشه په افغانستان کې خو موږ د سکم قوم نشو پیدا کولای چې به ته دوی په مقابل کې ودرو راشه دغه ځای کې وته د مذهبي ګوندونه پیدا کا چې په نوم باندې د دوککو او په دغه ځای کې مداخله وکړو په افغانستان کې والته ورانکاري د لپاره لار برابر کړو نو داوود په وخت کې چې په وخت کې لکه د کمونستانو حکومت هم نور راغلی د دیو په دغه باندې او نو افغانستان تر روسان راغلی مګر دوی الته خپل تخریبکاران بلېګل او ته به تخریب کو نو دا سلسله چې دا ډیره د خوانه د ازما پراتک باندې نه د شروع شوی او نو دا بلکې موږ چې په دغه چې کله راځو موږ دا کوشش کوو چې د افغانانو او د پښتنو په منځ کې یووالی راشي او هغه نصاب چې ورته پنجاب یا د ایران میډیا د دوی په فکرونو او ذهنونو کې ورنستري چې دغه طبيعت وباسو د دوی په منځ کې یووالی راشي او دوی چې په کوم شي باندې ویاړ کوي چې په خپل غلامۍ ویاړ کوي چې دای ولته مزغون نه لري ځکه چې په څه دا ویاړ کوي چې لکه پاکستان یو اټومي ملک دی نو څنګه زه خوشاله یم د پاکستان سره یم نو د څه په خاطر د انګريز سره هم وي هغه د دې نه په خاطر اټومي ملک نو دا به پښتنو به ازادي سره لپاره غسره به دې کې مسله د سده نو کته د پنجاب سره خو ته خواته د غلامي سیت لري کته هر څه ته غلامي هغه بادار دی نو خو ته چې هغه څومره قوي کیږي ته د به کمزوري کیږي نو مسله دغه ځای کې ده نو په دې خبره باندې منګ افغانان په جنگ دي چولي افغانانو کې دا جګړه ډیره د خوان روانه ده او دا د افغانانو نه په هیڅ لارې روانه ده چې چیرته افغانانو کې تعلیم سطح لوړه وي او دغه رقم دغه ته کېدل لکه دا او چې لکه ځنی افغانان ورته کوي او لارښوونه ورته کوي او لار ورته ورکوي دا ته دا ونه ورخدل نو بیا دا مشکل هم نه ځکه وخت کې خو د میډیا هم ډیره کمه ده او سم د پنجاب او د ایران دومره قوي میډیا ده چې تقریبا مقابل کې دا یو زمونږ لایف راتګ یا د نورو زنو افغان لایف راتګ دا ډیر کم دی دا اساس سوچ دی دا بيخي مطلق غلط دی رب دې سلامت راته لره نړۍ مننه وروره ابراهيم خان امين الله دې ژوند لره نړۍ مننه وروره او تورخم دروازه بنده و تاسو ولته خوشاله اوسئ موږ خپل وطن پاکستان کې خوشاله یو ورا دغه مشکل دغه ځای کې دی مشکل د څه دی چې تبا خوشاله په خپل غلامۍ کې ستا سوچ فکر د ټول د غلامانو دي ځکه دا ذهني غلام چې وته یو مغه نصاب جوړي دغه نصاب معاملسته دی او دا د سړینه د پښتونولۍ احساس اخلي د ازادۍ احساس ته اخلي او د پاکستان غلام ته جوړي پاکستان پنجاب بادار او نور قومونه غلامان په دغه باندې اول ځان پوي کنه به خپل ورسته پوي ستا ګور اول ته ځای مستا جبه الته چلیږي نه د دفتر کې جبه شته نه په پانتونونو کې شته نه په سکولونو کې شته ده اسی یو تا علاقې جبه به ورته ویلي او خپل تاسو پښتنو کې به دا احساس درچول چې د پښتنو جبه د پښتو جبه څه حصہ دی هغه دا چې دا د دنیا دوه دیشتمه جبه ده بلکې شلمه جبه وسراغله او تاسو دومره په سپکه باندې معرفي کړی و چې تاسو باندې د هندو جبه واکمنه کی د اردو په نوم باندې دا اردو او هندي وجبه د سر پر رسم الخط کې فرق دی په لیکلو کې فرق دی
لیکلو کې فرق دی هغه په او دا انګریزانو کې دا فرق واچو چې کله انګریزان دغه ته هند راغله نو دغه اردو ژبه چې د په عربي رسم خط کړه او د فارسی په ځای باندې دا د بری صغیر رسمي ژبه کړه چې بیا کله روسه دا به د هندي لیکلو ته خپل کېدله نو د هندوانو او مسلمانانو په منځ کې فسادات جوړ شو هغه ویل چې دا په د عربي رسم خط په کار دی یا ایرانی او هغه ویل چې نه منګه باید په دغه باندې موږ په هندي رسم خط باندې موږ په هغه رقم باندې موږ چې په هندي ژبه لیکل کېږي اساس سیکرټ ته وي کار شو ته هغه ته دیوانګری وي په هغه باندې وي ته په دې هم دوه کړي چې د اردو ژبه لخر دی او د اسلامي لخر چې څه خلکو هغه به ژبه ویل دا غنه اردو جوړ شو مطلق دروغ دی ته یو هندو سره کین هغه به تاسو سره هندي وای ته سره اردو یو مطلب په یو بل باندې پیګ ډیر لږ ټکی دي چې هغه مذهبي ټکی دي چې هغه د افغاني کتاب کیو هغه کې فرق نور هیڅ فرق پکې نشته خو سره سوچ نشه کړی دا سوچ نه کړی نو در سره دا فکر شنه د سره خبره کامران زین الله ورو لیکلی وای سور سلام نړۍ من ورو بس وعلیکم دا استاد سور سلام ته ډیر مننه ها کامران خلاص بدل نمبر درکم بالکل صحیح ده زه به واتساپ نمبر درکم چې بیا نه هیر نشي ان شاء الله تعالی ځکه ځنی وخت کې به زنه چې به لایف نه پاتې به تر نه ځنی شان به د غیبه موږ به د خپل کارونو کې مصروف شو نو ډیر څه د سې چې هغه به پاتې نو د خاطر باندې خاطر ځنی نور ورونو سلامونه را لګي دا بازار زلمی ځکه چې به پروګرام دیږي زلمی پښتون سلام را لګل مشه زما کومنت ستا کومنت دغه چې د نصیر خان افغان ستا کومنت به مخ کې لاتکاری لستره خو به ځنی ماتل ته نه ښکارا کیږي ورونو ځکه ځنی کومنټونه ماتل ته نه ښکارا کیږي چې کمپیوټر کې ګورم ځنی به اوس چې وګورم رښتیا غزنی ماته نه ښکارا شي نو تاسو مخه پکېږي به دا شیرشاه سوری ورو راته دغه را لګره دی شیرشاه سوری خو د فرید خان دا د فرید خان اصلي نوم فرید خان به روسه په شیرشاه سوری باندې مشهور شو او ښه پاچایم کړی و به د مغولو ته چې د پښتنو حکومت نیولې هغه ته شکست ورکړی ډیر خو نوم دی وروره خوشاله او آرام اوس علي احمد ورور مې دی ځکه د علي احمد ورور نړۍ من ژوندی اوسې خوشاله اوسې او تل دې ژوندی روغ جوړ دی تل طاهر صدیقی سلامونه را لګلي دي خو ډیر څه نشم مېره دا اجمل خان ورور ډیر وخت بعد کومنټ را لګلی او نړۍ من وروره ډیر وخت یې ګراتکاري غیر حاضر وي نه مې ولیدلی ډیر وخت بعد مې ولیدلی الله دې راته ژوندی لره فرمان الله خان او رساله وله خدا غږ به کې پی کې نه خبر پښتونخوا ته به څنګه رسیږي ان شاء الله تعالی ورته رسیږي نه یو ورور لیکلي چې دا هم تزویه مورد شل چې زماني صاحب ته د پښتونستان او د افغانستان په فرق نه پوهیږي ولې نه پوهیږي مورد شل چې پښتونستان د افغانستان خاوره ده او د لوی افغانستان د څوک ته مقبوضه افغانستان هم وي خدا اوسه پورې د میډیا ورته کار نه دی کړی پښتونستان خو هغه منطقي دي چې په هغه باندې هغه کې پښتانه اوسېږي د بلوچستان منطقي دي پکې او خپل هغه دي خو د شل هغه مخکې ما نه یو سوال وشو هغه په مقابل کې ورته ما دا جواب ورکړ نو د پښتونستان په دغه څنګه څنګه پیګم پښتونستان په دغه باندې ډیر افغانان نه پیګا چې د پاکستان د پښتونستان خلکو ته پاکستانیان وایي زه دی باندې مانم دا دغه چې دا موضوع زمام دا و چې هغه ته تاسو پاکستانیان مو وي پښتونستانیان ته وي د پښتونستان اوسیدونکو ورته وي خپل ورونه ورته وي زما مقصد هغه ځای کې او زه ستاسو خپل ستاسو د سوال باندې زپینو شروع چې تمام د سوال د کله چې زمانه ست د پښتونستان او د افغانستان په فرق نه پوهیږي په فرق زه پوهیږم ما او سوال زما دا چې ما غوي نه سوال کړو چې غوي نه پوهیږي از ډیر افغانان هم نه پوهیږي په دې باندې بيخي ډیر افغانان په دې پوهیږي خاص کر نه نسل په دې باندې خبر نه ده او د ابراهیم رورم دا خبره زما د تایید کړی دا چې بالکل کفري په وجه بالکل دا خو ده خدا د نړۍ مننه محمد سید رور د ان شاء الله تعالی د دعوت او تبلیغ کار وکړو لکه موږ دغه چې څنګه د امارت په طالبان په افغانستان کې غواړي د سیمنګ په پښتونخوا کې غواړو تر مارګلې پورې غواړو نو ان شاء الله تعالی دغه لپاره کار کوو د خپل یو دغه
ځکه تر څو پورې چې دغه د پنجاب د حکومت واکمني دغه ته به هېڅکله اسلامي حکومت او نظام را نشي، ځکه دغه چې کله انګریزان ته غواړي په هغې به خرڅوي، کله د امریکا غواړي په هغې به خرڅوي، بلکې افغانان به هم په تکلیف کړي. نو انشاءالله تعالی دغه خپله دا یو ډېر لوی زه چې دا کار کوم انشاءالله تعالی په دې کې به اجر وي، دې کې ثواب هم شته دی، ځکه موږ د لوی افغانستان خبره چې کوو دلته به صحیح اسلامي نظام جوړېږي او هغه به دلته پښتنو حکومت به د مسلمانانو حکومت دی، بلکې مقامونه به هم دلته اوسېږي. داسې نه چې هلته یوازې پښتانه دي، خو د پښتنو خپله ژبه به واکمنه وي، پښتانه به واکمن وي، ځکه چې اکثریت به د پښتنو دی. لکه اوس چې څنګه په پاکستان کې اکثریت د پنجابیانو دی، هغه واکمن قوم دی. نو دا کار به کېږي انشاءالله تعالی. د جعفر خان ورو ستا کوم کومنټ رانه هېر شوی دغه دا به ښکاره کړم، د خیر سره بیا به ځو. او دا ډېر ښه دغه تاسو کړی وه، ځکه دا زه انشاءالله تعالی یوه ورځ ما سره په دې ژوندۍ بڼه باندې راشئ. خبرې ډېرې سره یو دی، ارګ سقاوي کلابي کلابیانو یا کلابي ایراني اسټبلیشمنټ نه غوښتل چې ټول پښتون یو ټغر ته راټول شي. بلکل په دې کې زموږ د پښتنو ډېر زیات لکه کمزوري وه، ځکه چې هلته د ایران میډیا ډېره زیاته قوي وه، هغوی هم ډېر کار کړی دی لکه په دغه نصاب کې د افغانستان په دغه میډیا کې. ځکه دا پروګرام رانه وګورې شو، بیا وروسته ما ته زه د ملګرو ویلې دا پروګرام لږ لنډ کوه، ځکه موږ بیا چې ګورو بیا زموږ پې دغه خلاصېږي. نو دې په خاطر باندې ځکه زه یو د پی پروګرام بیا بندوم کله کله. نو زه به دا چې کوم ملګري پاتې ځکه د هغه په سکرین باندې زه دپاره راولم، که کوم یو زما نه پاتې شیر شاه سرور دا ټول مې راوصلې راکړی، یو تراب خان عسکري پاتې دی، دا کومنټ په دې دغه راخلم. تراب خان لیکلي زه د لندن څخه یم، نړۍ مننه وروره، بس په راتلونکي کې ما همیشه پروګرام کې برخه اخله، ګورې ملګرو سره شریکوئ. نو زه نور څه ویل نه غواړم. او دغه یو دغه چې دی د دې دا دغه مې لږ دغه شو چې وایي دغه د دعوت تبلیغ دپاره کار وکړئ. انشاءالله تعالی تبلیغ دپاره به ټول کار کوو، ځکه موږ ټول مسلمانان یو، شکر دی او مسلمانان یو. او ځکه چې دی لکه زموږ دپاره اول مقصد هغه باید خپله زموږ اسلامیت وي او افغانیت وي، ځکه دغه دوه دغه چې دي په دې باندې موږ کلک ودرېږو که نه، ځکه نو چې اسلامیت په انسان کې نه وي نو بیا خو هر څه ختمېږي. ځکه اسلامیت او د اسلام دپاره به انشاءالله تعالی کار کوو، هغه ټول په ګډه شو کولی، یو بل ته به د نیکې لارې دپاره یو بل ته لاره ورښیو. هغه والعصر صورت هم دی کې دی که نه، چې الله پاک قسم خوري د مازدیګر په وخت باندې یا د زمانې په وخت وایي چې انسان نقصان کې دی، مګر هغه خلک نه دي چې ایمان یې راوړی دی، یو بل ته نصیحتونه کوي او بیا که په دې کې څه خبره واوري بیا هم په هغه د حق او د صبر نه کار اخلي که نه، د هغې نه نه لرې کېږي. دا خو ته ما سره دغه وي او خلاصه غوندې ترجمه مې ته ویلې. نو دغه دی انشاءالله تعالی کار به کوو، ځکه د حق دپاره باید سړی خپل غږ پورته کړي او دغه کار ورته وکړي. نو نور داسې څه نشته دی چې زه تاسو سره یو ځای کړم. خو دا یو اسلم خان ورو سلام رالیږلی، دا به هم نشر کړم. ښه د دې علي احمد علي ورور افغانستان پښتونستان دی، پاکستان پنجاب دی، نړۍ من ما مقصد لکه دې دپاره خو مخکې ما ته ډېرې خبرې کړې وې، که تاسو صحیح اورېدلي بیا پوه شوې، بلکې زه خو همیشه دا خبره کوم. نو بلکې ټکر صاحب هم چې ما راوستلی و هغې هم دا خبرې کولې. نو په ګډه به کار کوو، ناوخت هم شو ځکه دا پروګرام هم اوږد شو. نړۍ من هغه ځوانان چې د ما سره اوس په دې پروګرام کې شریک یي، تاسې هغه ځایونه د زما مخکې زما ملګرو لکه ځوانانو به دا دغه کول، بیا لکه دوی نورو ځایونو کې شیر کړي وو چې خاص کر لکه چې کوم وخت کې هغه ځینې د پښتونخوا ځوانان پاکستان ځان ته پاکستانیان ځان ته ډېر وایي او هغه جنډې باره کې خپل ډېر لګوي چې ما ورته بیا ویلي چې دا د محکومیت جنډه ده او پاکستان پنجاب او پنجاب یو بادار قوم دی، دا بیا هغه شیر کړي وو. نو مننه ستاسو د هغه ملګرو نه چې دا کار هم کړی و، ځکه چې دا پرې چې هغه په دوی باندې پوه شي، ځکه چې هغه ویاړ په پردی جنډه او په پردي قوم باندې ونه کړي. نو نړۍ مننه بیا هم انشاءالله تعالی بیا به په بل پروګرام کې سره بیا ګډون کوو انشاءالله تعالی، که چې د ژوندي وو تر بله ویدو پورې الله جل جلاله سپارم. خوشحاله ارام او سوکاله ژوند ولرئ. د الله جل جلاله په امان.